مازیګر دی او ډیر ښکلی وخت دی او ملګري راغلي میلمانه دي. یو ټیم به موږ دی له مقرر کو. اوس په دې موقع کې موږ لږ مختصر شعرونه وویله او تاسو ټول ته سلامونه او یو الفاظ بل استعمالومه. ویډیو خو ډېره ده که نه؟ د کوستان ته تللی وم ملګري کوستان ته لاړم. کوستانو سره مې شپه راله نو ملګري ډېر د ورږو ماشو منګونو وچیچله. نو ماته ګل رحمان صاحب دې پورې خو یو شعر نه وي نو تاسو هغې ته لږ توجه شئ که نه. تبلیغیان وایي لږ توجه شوئ. د زه بیګا په کټ کې بې حجابه وم ثابته شپه وته د خوبه وم ورږې منګون سپکې بې سیاره ماشي د رب شکر گزاره. نو سپکې چې یو ځای ته راغونډې شوې زما په ټول وجود راپنډې شوې ټک به یې راکو لکه مچۍ څه پکې غټې او څه کچۍ. نو څه پکې دومره غټې ما پسې رالې پټې په خوب وده ومه چې راپورته شومه اریان د دغو ورږو زور ته شومه. نو ورږو شورو چې په تېرو وکړه نو په ګرولو مې شورو وکړه. په یو دستور مې نه وګواښ ډېر مې چې چلي ورته غاښ. نو منګونو وی څنګ به شیخ لاس مولا را کړې په لاس ما به وی وسم به وره خوله چې به خخ کړه لروره. نو د منګون خوله کې و طاقت زکه یزو کوم غیبت چې په خېټه تر نه مول شو خارخ دا غزه بسول شو. نو خارخ بسول شو خو موړه بشو خالص غونډه بوساله بشو په تور غضب باندې کې وته او ما په ماسختن کې نه وته او ما. نو سپګي بهر شوې د بلستنی خپې تیرې وی لکستنی مخلوق دغه شان لانجوا اره سره سکنجوا. نو ار یوې سره امبورو مخلوق ډېر په ما ضرورو په تیغ تطلیب لکه ګډي زه ته راجمه شوې د بډي. نو زه ته د بډي چې راجمه شوې یو څو ملټه به بېغمه شوې داسې په تیغ ته مې سمې نو د برونو به کې کمې نو. نو راته به یې غوږ کې کړو حواس فاضل صاحب راته به یې غوږ کې کړو حواس غرنګ به یې نارې کو لکه جاز په ټول د چتې نه زیاتې وو اوږد خړته مې داتې وو. نو اوږد خړتم د دغې ماشو په دې ګروره چې سبا شو نو ښکته پرې وتې ومه د کټ او سرمن مې وتې و د سټه. نو پس مکه بات مې کو پرتل بیا مې چاودونو کې قتل د ورځې جوړې نظارې شوې خو مچانو وې زموږ پیرې شوې. نو ګل رحمان وکړه قصه ټوله د کټ لمبرو زما سوله دغه ځای زور مې ورکو خپوله. نو پښتو به یې نه وي په اردو کې به یې وې ټیرو زه شوم په منځ کې ګیرو او د ورږو په غویمن کې. د خدای په امان مسافرونو ډېره مهرباني زما ملګري ته ډېر توجه شئ فاضل صاحب ته او زما ملګري ډېر محنت کوي د مسافرونو دپاره او ټولو پښتنو دپاره. تاسو ته په حقیقت شعرونه موږ درلیږو او امید در کوم تاسو ډېر خوشاله او د عزت په جامه کې اوسئ. د خدای په امان. اسلام.